په دې ویډیو کې زه غواړم تاسو ته دا در وښیم چې څنګه کړلی شئ په اکسل کې عشر او مالیه او هغو ته ورته شیان محاسبه کوئ. مثلا د تاسو اجناس دي مڼې لرئ، انګور لرئ، انار لرئ او غنم لرئ. صحیح شو؟ د دو مقدار به زه درله تخمیني مقدار به واچومه. مثلا مڼې 1000 کارتنه دي، انګور مثلا 1500 کریټه دي، انار به دانه کږي حساب کړو د دو په خاطر چې انار قیمته دي. مثلا موږ څومره انار لرو؟ 15000 انار. صحیح شو؟ غنم به حساب کړو 1000 منه. صحیح شو؟ قیمت د فی کارتن مڼې مثلا 210. د انګور قیمت څو دی؟ 1500. انار دانه په څو دی؟ په 50. صحیح شو؟ غنم من په څو دي؟ په 280. دا نمونه ده، واقعي قیمتونه نه دي. نو د مجموعې پیدا کولو لپاره به تاسو د مساوي فرمول ولیکئ، قیمت ور واخلئ، ضرب د ضرب لپاره به شفت ونیسئ او 8. صحیح شو؟ دا ستوری به تشکیل شي ضرب د مقدار. دم چې وکړو تاسو به ډبل کلیک پې وکړئ په دې ځای باندې او را به شي د ټولو دپاره به هغه موقت مجموع به ووځي. صحیح شو؟ فرعي مجموع د ټولو چې ده 9 لکه تقریبا 9 میلیونه کېږي. 2 4 5 9 لکه 90 زره. صحیح شو؟ عشر یا مالیه ورکوئ که نه؟ بلې. نو د دې دپاره چې تاسو په مالیه باندې وپوهیږئ باید د مالیې یا د عشر فیصدي درته معلومه وي. د نمونې په شکل باندې زه به د دغه عشر معمول 1/10 حسابیږي، یعنې 1/10. یعنې هر شی چې ته لرې 10مه برخه یې دولت درڅخه اخلي. صحیح شو؟ نو که چیرې 1/10 شي 0.1 کېږي. نو دم چې حساب که دله به د مالیې چې مالیه محاسبه کوئ مساوي به ولیکئ اف قوس په شیرو کې. صحیح شو؟ که چیرې د موږ دغه خانه د عشر یا مالیې که چیرې بلې وي دا مساوي وي په څه شي باندې؟ په بلې. دله به بلې مشتقه دا به ورکړئ. که چیرې دا مساوي په بلې وي نو په هغه صورت کې به کامه ورکړئ. دغه فرعي مجموع یا د دغه ټولو مجموع چې وایستله په دغه ځای کې دا به واخلئ چې 9 لکه 90 زره ده. دا ضرب دی د مالیې یا د عشر په فیصدي باندې. مثلا په دې ځای کې 0.1 دی که نه، یا 10مه برخه. دا به ورکړو د دې په خاطر چې د موږ فرمول تکمیل شي کامه به ورکړو او صفر به ورسره مشتق کړو او قوس به وتړو. قوس هم چې وتړو انټر به کړو. نو مالیه د موږ څومره کېږي په دغه صورت کې؟ 90 زره. عمومي مجموع به وروسته د دونه څه شي؟ دله به مساوي ولیکئ، د فرعي مجموع نه به مالیه منفي کړئ. د دې په خاطر چې مالیه یې تاسو په جوب کې نه پاتې کېږي. مالیه دولت ته ځي، یا وزارت مالیې ته، یا خپل هغه مربوطه کوم ډپارټمنټ چې وي هغه ځای ته ځي. تاسو کېدلی شي چې د مالیې مقدار ډېر کړئ. مثلا په امریکا کې په اکثریت شیانو باندې په غذا نه مقصد په نورو شیانو باندې مالیه واردي 3%، 4%، 5%. فکر وکړئ چې موږ دا 3% واردوو 0.3 کوو، دا 10% شوله. صحیح شو؟ نو 0.03 چې ولیکئ دا به 3% شي، یعنې 29700 کې د موږ عمومي مجموع به څو شي؟ 90 زره. بیا هم په یاد وي د دې په خاطر باندې چې تاسو عشر او مالیه محاسبه کړلی شئ اول باید درته معلوم وي چې که چیرې تاسو مالیه ورکوئ که نه ورکوئ. دا یو خبره. دوهمه خبره یې دا ده چې تاسو ته باید د مالیې یا د عشر فیصدي معلومه وي چې څومره. په عشر کې معمول معلوم دی چې 1+ دی. د مالیې فیصدي درته معلومه وي چې تاسو دولت څومره مالیه ورکوئ. اول به مالیه محاسبه کړئ. کله چې مالیه محاسبه کړله د فرعي مجموع نه به د مالیاتو مقدار منفي کړئ او تاسو ته به عمومي مجموع درکړي.